السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. خوږو دوستانو، په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د پاسپورټ د نوملیکنې آخري یا نهایي نتیجې چک کولو طریقه در وښیم. کلم چې خوږو دوستانو تاسو پاسپورټ ته نوملیکنه وکړئ، د هر یو ولایت لپاره د هر یو سایټ لپاره چې نوملیکنه وکړئ او تاسو غواړئ چې خپله نتیجه چک کړئ چې آیا ستاسو نتیجه راغلی ده، ستاسو د پاسپورټ اخیستلو تاریخ یا نیټه معلومه ده که نه ده. دغه مکمل طریقه کار انشاءالله زه تاسو ته په همدې ویډیو کې درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د پاسپورټ نهایي نتیجه او د پاسپورټ هغه تاریخ معلوم کړئ چې په کم تاریخ باندې باید تاسو لاړ شئ او خپل د پاسپورټ د بانک تعرفه تحویل کړئ او خپل نور کارونه را خلاص کړئ. دغه مکمل طریقه انشاءالله په همدې ویډیو کې تاسو سره شریکیږي. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ او غواړئ چې موږ تاسو ته دغسې نورې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو، نو مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروری دی، ویډیو ځان سره لایک کړئ او ویډیو د خپل نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ تر څو چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. همدغسې خوږو دوستانو که چیرې تاسو پوښتنه ولرئ، غوښتنه ولرئ، کوم ستونزه ولرئ، سوال ولرئ، لاندې کمنټ برخه کې زموږ سره خپل کمنټ خپل نظر شریک کړئ. انشاءالله موږ به تاسو ته کمنټ برخه کې یا کمنټ باکس کې به ضرور تاسو ته موږ جواب درکوو. د تل په څیر باندې خوږو دوستانو زه راځم خپل د کمپیوټر سکرین ته او چې کله د کمپیوټر سکرین ته راغلم دلته به داسې یو براوسر را خلاص کړئ او په براوسر کې پاس دغه لټون یا سرچ برخه کې دلته به تاسو ولیکئ passport.moi.gov.af. دا به انټر کړئ. وګورئ خوږو دوستانو زموږ سره دغه ویب سایټ په بشپړ ډول باندې را خلاص شو او کله چې تاسو سره دغه ویب سایټ را خلاص شي نو دلته په پاس برخه کې خوږو دوستانو موږ سره لیکل شوی جستجو. تاسو به د جستجو برخه باندې داسې کلیک واخلئ. دلته خوږو دوستانو کله چې تاسو جستجو یا د لټون برخه دغه وړوکی فارم تاسو سره را خلاص شو، تاسو خپله نتیجه په دوه طریقو باندې چک کولی شئ. یو دا چې خپل نوم ولیکئ، خپل د پلار نوم ولیکئ، خپل د نیکه نوم ولیکئ او د تذکرې نه شمسي تاریخ ولیکئ. دا یوه طریقه شوه. دویمه طریقه دا د خوږو دوستانو که چیرې تاسو خپل بارکوډ ځان سره ساتلی وي دغلته به راشئ، په دې برخه کې به جستجو په اساس بارکوډ باندې کلیک واخلئ او په دې برخه کې به تاسو خپل بارکوډ واچوئ او په دې لاندې برخه کې به تاسو خپل د پیدایښت کال واچوئ، البته شمسي کال، میلادي به دلته نه اچوئ چې بیا تاسو ته نتیجه نه درکوي. خوږو دوستانو دلته زما سره دوه نمونې دي. د یو ملګري آخري فاینل فورما تعرفه هر څه راغلي دي، هغه به هم زه تاسو سره شریک کړم او د یو بل ملګري چې دی د هغې صرف چې دی تاریخ مشخص شوی چې په دغه تاریخ باندې د دې کس نهایي فورم راځي. دغه دواړه نمونې به زه تاسو سره شریک کړم. د دې لپاره چې دغه دواړه نمونې زه شریکې کړم زه به راشم همدغه ویب سایټ به یو ځل بیا هم خلاص کړم. زه به د ویب سایټ باندې داسې کلیک واخلم او دلته به دا ډوپلیکیټ کړم. اوس وګورئ جستجوی فورم ما سره دوه دانې شو. دا ویب سایټ ما سره په دوه ټبونو کې را خلاص شو. اول لازمه دی لومړي ټب ته دلته وګورئ خوږو دوستانو دغه ډیټا ما سره په دې شیټ کې راغلی ده. ما سره دا دوه کسان دي. دغه اول کس چې دی دا پراګرس کې دی، د دې صرف تاریخ معلوم شوی دی او نور چې دا نهایي فورمه یې نه ده راغلی، نو دا کس فلحال مراجعه نشي کولی، سایټ ته نشي تللی او خپل پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. او دغه دویم کس چې دی د دې آخري فورمه راغلی ده دا خپله فورمه چاپولی شي او دا تللی شي د سایټ نه خپل پاسپورټ اخیستلی شي یا د خپل پاسپورټ کارونه مخته وړلی شي. لومړی زه راځم خوږو دوستانو دغه کس چې نتیجه یې لا نه ده پوره شوې د دې بارکوډ زه دې نه داسې را کاپي کوم او بیا زه دلته راځم دا بارکوډ برخه کې داسې پیسټ کوم، بیا راځم د ډیټ برخې ته دا ډیټ یا تاریخ هم را کاپي کوم، دا هم زما سره را کاپي شو. دلته راځم دې برخه کې دا ډیټ هم داسې پیسټ کوم او جستجو باندې کلیک اخلم. اوس وګورئ خوږو دوستانو داسې لاندې راځم د دې کس دغه فورمه چې ده د دې صرف تاریخ معلوم شوی چې په دغه تاریخ باندې دا کس کولی شي چې مراجعه وکړي، خو نهایي فورم یې نه دی راغلی.
ځکه چې د دې فورمه کې لا ورځې شته دی. خوږو دوستانو د 15مې میاشتې 13 تاریخ باندې د دې کس نوبت دی. د 15مې میاشتې په 29 تاریخ به د دې کس نهایي فورم راځي او فورم به چاپوي، بیا به خپل کار را خلاصوي. او د دې کس د مراجعې ځای چې دی کابل شاداب ظفر ښارګوټی کلای زمان خان، دغه ځای کې دا کس کولی شي چې خپل کارونه را خلاص کړي. دا اوس موږ ته څنګه پته لګېږي چې د دې کس مکمل فورم نه دی راغلی؟ داسې به لاندې تاسو راشئ خوږو دوستانو په دې فورمه کې او دلته وګورئ چاپې فورمې معلوماتي. دا کس اوس صرف کولی شي چې خپل معلوماتي فورم چاپ کړي، نور خپل هیڅ کار هم نشي کولی. یعنی دغه فورم چې دا کس چاپوي دا صرف یو معلوماتي فورم دی، معلومات اخیستلی شي او دغه معلومات تیار دلته موجود دي. که له دې ځینې دا کس اخلي او که دغه فورم ځان لپاره چاپوي له دې ځینې هم اخیستلی شي. اوس زه راځم خوږو دوستانو د یو بل کس داسې فورمه تاسو سره شریکوم چې د هغه ملګري آخري او نهایي فورم راغلی دی او هغه خپله بینک تعرفه او هر څه پرنټولی شي او کولی شي خپل کار را خلاص کړي. زه به راشم جستجوی فورم ته او د دې نه وروسته به راشم د شیټ ته. دغه دویم کس بارکوډ به هم داسې را کاپي کړم، بارکوډ برخه کې به داسې پیسټ کړم، بیا به راشم په دې برخه کې ډیټ یا تاریخ به را کاپي کړم او بیا به راشم په دې برخه کې به دا هم پیسټ کړم او دا به جستجو باندې داسې کلیک واخلم. وګورئ د دې فورمه ما سره راغله، د دې دغه معلوماتي فورمه ده او لاندې برخې ته که چیرې تاسو دلته راشئ نو د دې کس وختي نوبت رسیدلی دی. د 15مې میاشتې 19 تاریخ باندې نوبت رسیدلی دی او دا چې کله دغلته راشي چاپې فورم باندې داسې کلیک واخلي د دې دا فورم به ډاونلوډ شي او دغه فورم چې کله تاسو سره را ډاونلوډ شو تاسو همدغه فورم وړلی شي او دې باندې خپل کار را خلاصولی شي. دغه نهایي فورم دی خوږو دوستانو. د یوټیوب د قوانینو په اساس دا معلومات ما لږ داسې پټ کړي خو بیا هم تاسو کتلی شئ چې دغه فورمه ده په 2 ورقو کې د بارکوډ لري او دغه مکمل مشخصات دي د دې کس. دغه فورمه به چاپ کړي دواړه او دې سره به دغه کس خپل د پاسپورټ سایز عکسونه واخلي، اصلي تذکره به واخلي او لاړ به شي د پاسپورټ ادارې نه به خپل کار را خلاص کړي. نو په دغه طریقه باندې خوږو دوستانو تاسو کولی شئ چې د پاسپورټ نهایي نتیجه وګورئ چې آیا ستاسو فورمه راغلی یا نه ده راغلی. خوږو دوستانو دغه طریقه کار او امید لرم چې د دې ویډیو نه به څه ناڅه تاسو معلومات ترلاسه کړي وي، څه به هم زده کړي وي. ویډیو د خپلو نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.